بسم الله الرحمن الرحیم. نن غواړم درته د یو داسې اپلیکیشن په هکله معلومات درکړمه چې د ډیرو خلکو ورځنۍ اړتیاوې ورپورې تړلې وي. هغه اپلیکیشن د اپلاین میپس په نامه ده. د دې لپاره کارول کیږي چې تاسې هر وخت د ګوګل نقشه کاروئ، هغه انټرنیټ ته اړتیا لري. خو دا اپلیکیشن بغیر له دې چې انټرنیټ ولرئ تاسې کولی شئ د ګوګل نقشه وکاروئ. نو لومړي ځل لپاره چې کله تاسې راخلاصوئ انټرنیټ ته به اړتیا وي، یعنې نقشه ورباندې صافه کړئ. له هغه وروسته هر وخت چې یې کاروئ انټرنیټ ته اړتیا نه لري، ټوله ډیټا به صاف وي پکې. او د ځینو نورو کارونو لپاره هم کارول کیږي چې د دې ویډیو په جریان کې بیا یادونه کوم. هغه اپلیکیشن چې موږ ډاونلوډ کوو نو لومړی به راځو پلی سټور ته. په پلی سټور کې به سرچ ته راشو. په سرچ کې به تاسې ولیکئ اپلاین میپس. نو کله چې ما اپلاین میپ ولیکو نو دلته یو اپلیکیشن ده چې دغه په سر کې ده، دا اولنی اپلیکیشن همدا اپلیکیشن ده. ما ډاونلوډ کړی ده، تاسو به یې ډاونلوډ کړئ. همدا اپلیکیشن ډیر کم سایز لري، یوازې 6.5 MB یا 7 MB سایز لري او تر 15 میلیونه زیات خلکو ډاونلوډ کړی ده. نو ډیر کارونه ورباندې کیږي. نو زه راځم اپلیکیشن ما ډاونلوډ کړی ده، راخلاصوم یې. کله چې ما اپلیکیشن راخلاص کړ نو دغه لومړي ځل لپاره اول ځل لپاره چې ده د انټرنیټ اړتیا لري تر څو نقشه یې صافه شي، او له هغه وروسته هر وخت بیا بغیر له انټرنیټه کارولی شي. نو لومړی حالت یې دغسې حالت ته چې په هغې کې سټلایټ میپ نه وي، یوازې هغه عادي نقشه ده چې سرحدونه دا شیان پکې معلوم وي او نور نه معلومیږي. نو مثلا موږ راځو لومړی افغانستان پکې پیدا کوو، له هغې وروسته بیا ځینې نور تغیرات پکې راولو. نو ډیر ښه اپلیکیشن ده، ډیر کارونه ورباندې کولی شئ. نو نقشه ته راځو. دغه د مثلا افغانستان ما پیدا کړی ده. پکې دغه اوسنۍ نقشه د اوسنۍ حالت چې ده دغه یو عادي حالت ده، یوازې سرحدونه او ځینې سیمې او دا شیان پکې معلوم وي. مطلب هغه سټلایټ حالت نه لري. د دې لپاره چې تاسې سټلایټ حالت ته واړوئ او هره سیمه هر ځای ووینئ، نو دا لاندې مینو کې به تاسې له چپ طرف نه دویم اپشن ده، همدې باندې به کلیک وکوئ او په دې کې به اویلیبل میپس دغه اول اپشن ته راشئ. اول اپشن کې 3 جلا جلا نقشې دي، اوپن سټریټ میپ ده او بینګ ده او ګوګل ده. د هر یو جلا جلا شرکتونو لخوا جوړ شوي دي. نو تاسو به ګوګل میپ باندې کلیک وکوئ. کله چې ګوګل میپ باندې کلیک وکوو هلته هم ډېرې نقشې دي، هر یو جلا جلا کار کوي. نو په ګوګل هایبریډ دا منځ کې چې لیکل شوی ده همدې ګوګل هایبریډ باندې به کلیک وکوئ. کله چې همدې باندې کلیک وکوو د نقشې ټول حالت سټلایټ موډ ته اوړي. نو په دې ځای کې تاسو کولی شئ هره سیمه هر ځای چې تاسو وغواړئ پیدا یې کړئ او کتلی یې شئ. مثلا زه راځم یو ځای پکې ګورم، کابل پکې وګورم. ښه نو دا دی مثلا د کابل ښار یوه ساحه ما لوډینګ کړې ده پرې، یعنې دغه نقشه یې اپډیټ شوله، صافه شوې ده. په دې کې زه کاروم دا نقشه به د انټرنیټ اړتیا نه لري، بغیر له انټرنیټه به هم زه کارولی شم. نو دا رقم که تاسې هر ځای ورباندې صاف کړئ وروسته یې کارولی شئ. مثلا زه راځم خپل لوکیشن ته راځم چې زه کوم ځای کې یم هماغه راته پیدا کړي او هماغه ساحه پرې باندې وګورم. د دې لپاره به تاسې په مینو کې دا لاندې څلورم اپشن چې ده لوکیشن نښه ورکوئ، همدې باندې به کلیک وکوئ. له هغه وروسته ریل ټایم پوزیشن دا اپشن به خلاص کړئ. کله چې دا خلاص کړو په دې کې به د سر والا انتخاب کړئ تر څو پیدا شي. زما لوکیشن پیدا کړو، مثلا همدغه ساحه کې زه یم. نو دا نقشه ګورئ اوس فلحال زه لومړي ځل لپاره کاروم، انټرنیټ ته به اړتیا ولري او که چیرې زه انټرنیټ بند کړم دا نقشه همدې ډول باندې زه کارولی شم، هر څه چې وغواړم ورباندې کولی شم. نو دا نقشه ده اپلاین وروسته کار کوي، بغیر له دې چې تاسې انټرنیټ وکاروئ. بله خبره دا اپلیکیشن د ځینو نورو کارونو لپاره هم ده چې هغه په دې ویډیو کې نشم راوستلی، په راتلونکو نورو ویډیوګانو کې به یې راولو.
چې مثلا که یو څوک غواړي د ځمکې مساحت معلوم کړي د دې اپلیکیشن په وسیله یې ډېر په اسانه معلومولی شي. د ځمکې مساحت معلوموئ، د دوو نقطو ترمنځ فاصله معلوموئ، لکه پیجه کې ګورئ تاسې وینئ، یا مثلا د دوو نقطو ترمنځ فاصله معلومومه څومره کیلومتره یا څومره میله ده، او د یوې سیمې د یوې ځای د یوې ځمکې مساحت ورباندې معلومولی شي، داسته د یوې ولسوالۍ د ولایت مساحت ورباندې معلومولی شي، او دا ډېر په اسانه سره. په راتلونکي ویډیو کې انشاءالله دا درته ښوول کېږي چې څرنګه کولی شو د دې اپلیکیشن په وسیله باندې د یوې ځمکې مساحت معلوم کړو، یا د دوو نقطو د دوو سیمو ترمنځ فاصله معلومه کړو. نو د دې لپاره یو بله ویډیو جوړوو. نو دا هغه اپلیکیشن دی چې لومړي ځل لپاره تاسو څخه انټرنیټ غواړئ، له هغې وروسته انټرنیټ نه غواړئ. زه په دې ځای کې ګورم چې انټرنیټ بند کړم، همدغه صفحې چې ما ورباندې خلاصې کړي دي اوس به هم کار کوي. ګورئ ما انټرنیټ بند کړو، زه اوس راځم مکمل اپلیکیشن څخه وځم او بیا هم راځم همدا اپلیکیشن کاروم. ګورئ همدا ده، هر ځای ته زه ورسم هماغه ساحه چې ما مخکې انټرنیټ کارولی ده اوس یې کارولی شم. ګورئ دا ټولې ساحې مکمل زه کارولی شم. لږ مخکې چې موږ کابل کارولی و، راځم کابل ته، هماغه ساحه چې موږ یو ځل وکاروو دوباره یې بیا پیدا کوو بغیر له دې چې انټرنیټ یې ګورئ انټرنیټ نشته، بند ده، له هغه بغیر بیا یې هم کارولی شو. ګورئ ټوله نقشه هر څه ثبت دي، هر څه وغواړئ کولی شئ معلومه کړئ.